حدیث مبارک پکې راغلی ده چې د لوی اختر په ورځ باندې چې انسان قرباني وکړي، اول څاڅکی د قرباني چې ځمکې ته د وینو ولوېدی، خدای پاک ده ته مغفرت د ټولو ګناهو وکړي. چې اول څاڅکی د وینې ځمکې ته ولوېدی د قرباني، د هغه نه بعد چې دا څومره څاڅکي د وینو راځي او دا وینه پسې ډېرېږي، خدای پاک د انسان نور مقامات پسې لوړوي، الله تعالی ثوابونه ورکوي، درجې یې لوړوي. نو دا څلور ورځې بهتره ورځې دي. اول دغه 10 ورځې بهتره دي چې دا اوس شروع دي، تقریبا نن یې 2مه 3مه د تر اختره پورې په ده کې که څوک روزه ونیسي ډېر لوی ثواب لري. که روزه نه یې تلاوت پکې وکړي ډېر ثواب لري، که هغه نه یې صدقه پکې وکړي ډېر ثواب لري، که هغه نه یې سړی لمنځونه نفلي عبادات کې وکړي دا ډېر ثواب لري. د دغو 10 ورځو ثواب د ټول کال تر ورځو ثواب ډېر ده. دوم چې کله ټیم د قرباني راورسېږي بیا باید سړی قرباني وکړي. د قرباني په باب باندې مې دا اوس هغه حدیث درته وایي چې پیغمبر علیه السلام وایي قرباني دونه ثواب لري که سړی وکړي چې د قرباني اول څاڅکی د وینې ځمکې ته ورسېدی، الله تعالی ده ته مغفرت د ټولو ګناهو وکړي. او بل حدیث کې راځي حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وایي چې د اختر په ورځ د فرض عمل نه بعد تر ټولو لوی عمل هغه عمل د قرباني ده چې سړی قرباني وکړي، هغه خپل پسه یا غویی حلال کړي. او بیا ورته وایي چې دا قرباني به په ورځ د قیامت راځي سره له ښکرو، سره له هغه خپلو وړیو او سره له سوو له قدمو. دا معنی چې د دغې ښکر به هم په ورځ د قیامت په تله د میزان کې تلل کېږي. هغه د دغه حیوان په بدن چې څومره وړۍ ولاړې دي لکه مږ یا اوزغنې دي لکه وزه، د دغه د هر یو ویښته دا به هم تلل کېږي په تله د میزان کې. او د دغه حیوان کم قدمونه دي لکه د غوا چې قدمونه یې وي دا اډوکې دا سوی ورته وایي، دا به هم په تله د میزان کې تلل کېږي. او د دغه قربانۍ وینه چې لانځکې ته نه وي رسېدلې هلته د الله تعالی په دربار کې قبوله سي. یو بل حدیث کې راځي حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک صحابه کرام ورته پوښتنه کوي یا رسول الله دا قرباني څه شی ده؟ نبی علیه السلام ورته وایي قرباني ستاسې د نیکه ابراهیم علیه السلام طریقه ده. بیا ورته وایي صحابه کرام په دغه کې زموږ دپاره څه ثواب شته؟ نبی علیه السلام ورته وایي د هر ویښته په مقابل کې به خدای پاک یوه نیکي تاسې ته درکوي. چې د قربانۍ یو ویښته ده، د هر ویښته په مقابل کې خدای یوه نیکي ورکوي. اوس که موږ تاسې فکر وکړو په دا حیوان کې د غوایي اوس څرمن ده او ښکر یې دي او نوکان یې دي، ویښتان یې دي. نبی علیه صلات وسلام هغه په ده کې چې کوم موږ تاسې ضروري نه بولو هغه یې د عبادت او د ثواب د نیکۍ ذریعه وبلله چې هر ویښته د قرباني په بدن ولاړ ده، د ده په مقابل کې به خدای پاک یوه نیکي درکوي. اوس به دغه که څوک غویی واخلي یا څوک مثال په طور وزه واخلي یا سیرلی واخلي، د دغه په بدن باندې به څومره ویښتان ولاړي، د ماشین په ذریعه به هم حساب نه سي. د ده په مقابل کې خدای پاک د هر ویښته په مقابل کې خدای پاک ده ته یوه نیکي ورکوي. که څوک وایي چې ګناه وي، د ګناهو په باب کې نبي علیه السلام دا وویل چې د قرباني اول څاڅکی د وینې ځمکو ته ولویږي، خدای پاک ده ته مغفرت د ټولو ګناهو وکړي. نو څومره څاڅکي د وینو چې لویږي د قربانۍ په هغه یې ګناوې تویږي، څومره چې په بدن ویښتان دي په هغه خدای پاک ده ته نیکۍ ورکوي. حتی ویښتان څه کوي هغه ښکر یې نبي علیه السلام حساب کړو چې هغه هم په تله د میزان کې تلل کېږي. قدمونه یې حساب کړو چې هغه کم نوکانې دي هغه هم په تله د میزان کې تلل کېږي. او په حیوان کې دغه شان د بیې او د قیمت قابل نه دي او د خوراک قابل نه دي چې په دغه په مقابل کې نیکي خدای ورکوي. نو کومه چې غوښه ده، پلې دي، رګونه دي، هډوکي دي، مازغه دي، د دغه حیوان په بدن کې چې څومره غوښه ده داسې ټوله تار تار کې د ویښته په انداز باندې الله د هر تار په مقابل کې یوه نیکي ورکوي. ولې چې دغه حیوان د ویښتانو مقابل کې ورکوي چې هغه قیمت نه لري، خوراک هم نه کېږي، دغه غوښې په مقابل کې خو یقیني ورکوي. هغه خو قیمتي ده، هغه د دې چې کوم په وجود کې واز ده دا قیمتي ده. نو سړی د له ځانه سره دا سوچ وکړي چې دا د قربانۍ نو څومره ثواب ده که سړی فکر وکړي. او دا سوچ د سړی له ځانه سره نه کوي چې د قربانۍ په وجه به سړی مسکین سي. قرباني حلاله که غوښه یې خپله وخوره، چې چاته یې بیخي ورم نه کې، خو چې قرباني وکړي ثواب یې الله درکوي. که واجب قرباني وي، که نفلي وي، ثوابي وي، ثواب یې خدای پاک درکوي.
او که غوښه یې تقسیم کړي کنې کتابي طریقه خو دا ده